ډاکټر صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. باندې کپاره مې له غونډه کې درد وکنه مې چې انجکشن راته پاس کړ. راته وشه. روپے بس ولې؟ نور نه سره ستنه 50 والم. زبر ورشه انجکشن د سره چال کا. ډاکټر صاحب یخنی والیم سره تو کې یار تستون وسره دراکا. لکه دا مور زویا دغه من خپل دوايا نه کړته د چل کو واده کړي. ها واده وکړي دي. د چل کو ورندار ته بوې ډوډا برا واخلي او شنه چې د خیر سره ان شاء الله به وخت کې پوښي چې کله هو غلغله شروع کې پوښي او دا پوزه له تروشه دا چل یو سره کو ان شاء الله تعالی به راکوزه کې کپ کې به واچي خړې به نه ها توده به اوس کې ان شاء الله تعالی بس به خپل پټه کې پوښي سبا سره نخلي پکې ده باندې کې دا څه سحر را پاسې جوړ وای دا ورغه ته خوښه ها حاجی صاحب څه تا ګوري انجکشن چال کا کنه ډاکټر صاحب خېټه مې خراب درې بیګاره دي او مکمل می کار خراب دي لا مې سخوړی نه دی باتروم ته ځان رسولي علاج را لکوا راته کې چې یو ډاپ ته خدای ته وګوره ډراپ ما پاس نه کې د حساب کتاب دی کنه دغه په والا باور شي پوښي زمانم به وته یاد کې چکا ماسته بل لدر کی دی پنساری لبور شي هغه وسره اینل راواچې پوښي او ان شاء الله تعالی قسم دې په ورچال کې چمچ په بسره واخلي کوله غونډه کې چې می خپل ځای پر واچول پوښي واچو غني ماشه او پیګم خون کوي ان شاء الله تعالی قسم دې وردا کې او دا څنګه واته چمچ دې خولې پوښي سحر را پاسي بس ان شاء الله ټانکې به برابر شي ها ماشاءالله لکه قدر اعظم مهرباني سلام علیکم ایرا ډاکټر څه ته مانه طریقې زده کې ورشه منډه مړ استن نصر چارج ډاکټر صاحب سر را باندې چورلی کې کمزوري مې ده ما چې طاقت چستن راته دا بیبیز بیا طریقه ما ته وګوره د طاقت ستن پسو ده 200 د 200 روزانه سیوان واخله پوښي په ته ورچال کا په جوسر باندې و په جنت په کنجه باندې مې مسکي او په جنت باندې مې مسکي او په خپل باندې مې مسکي دوا به ته کې زبردست شابه اومګه ډاکټر 100 روپے شو 0 روپے نو بیمار ته خو ما د 100 روپے یاد کړی 100 روپے خو ستادي خو باقي چې هغه تیر نه خراب کو دا داغي دي بای بای ټاټا ګډ بای گیا مزه ثابت دي ډاکټرانو وکړي خیر مزه یخ پکې د ناسي ځانته اي سي لګولې په شیشو کې او ورور دا روپے ګټي یا ستن لګولې یا نه لګولې سره 1500 واخلي او بس مړه خپه چا هات کې وروره خزه بچولم پکې وېسي او مونږه د قر کیلو نه مچان شړو یا الله پاک په موږ باندې خپل رحم کرم وکړي ما دې ټولې د کیلو ولا وکړي مسلمان نن به تل 15 غاړي مال بدل کړي د 15000 روپے بچت په جیب کې چول مو غوستار دکان کوله وکړي د روپے خرڅ مونږ نه کړي دا خبره د میاشتې بجلی بیل کرایم پکې نه بچي علیکم یارانو امید لرم چې ویډیو وستا خوښ شوی وي او د سواد والا لپاره خصوصا ان شاء الله تعالی په 10 تاریخ باندې سواد ته درځو د کرکټ یو لیګ دی نو چې کوم کسان ته لوکیشن معلوم وي چې د مخ نه پته وي چې دا څنګه کرکټ یو ماحول دی نو هغه خو به ان شاء الله راځي چې کوم کسان ته پته نه وي او ټایم سره فری وي او موږ خپل قیمتي وخت راکولای شي نو ویلکم دی وته ان شاء الله تعالی ته کې ملوي یو جهان مننه په کمنټ کې راته وایي چې څوک راځي والسلام